کوشش د حلال نفقې وکړه د حرام ګټلو کوشش مه کوه دا ډیر سخت انجام لري او دا ډیر سخت وبال لري د حرام مال ډیر نحوست دی په ځای له ته وینې ډېریږي که په دوکه ډېری که په رشوت ډېری که په هر شي ډېریږي لیکن د دې وبال ډیر سخت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر خلکو باندې یو داسې زمانه راځي چې هغه انسانان به مقصد د مال ډېرښت د مال ډېرېدل به مقصد وي دا به نه وي ورته معلوم چې کم مال زه ګټم دا حلال دی او که حرام چې زه د کومې خوا راوړم په کومه طریقه یې ګټم یعنی د قیامت په نږدې کېدو سره به ډېرې ګمراهیان زیات سي ډېرې تیارې به سي ډېرې خرابیانې به مخته راسي یوه خرابي به دا چې د خلکو د مال لالچ به زیات سي مقصد به د مال ډېرېدل مقصد به د مال ډېرېدل وي مقصد به د پیسو زیاتېدل وي هغه په هره وجه کوي دا به نه وي د ده لپاره مقصد چې زه حلال وګټم بلکې مقصد به دا وي چې زه څنګه پیسې ډېر کړم هغه که په حرام باندې کېږي هغه که په دوکه باندې کېږي هغه که خدای نخواسته په زنا باندې کېږي هغه که په غارتګیري باندې کېږي که په زور د یو چا څخه اخیستل کېږي او که په سود باندې وي که په رشوت باندې وي او که زوړ شی په نوي تېرېدل وي یا د یوې کمپنۍ دا په بل نامه د یوه ملک دا په بل نامه بس د ده مقصد نور بل هېڅ شی نه دی خالي مال زیات کم پیسې زیات کم زه په سرمایهدارانو کې ځان شامل کم او زما څه بلډینګان وي څه مې دوکانونه وي مارکیټونه مې خلک ما په سرمایهداره کې به شامل کړي په یو ښه موټر کې وګرځېږم ګورې دا ډېر خطرناک خبره ده دا د ایمان ضد خبره ده مسلمان خو باید کوشش دای چې زه آخرت ځان لپاره جوړ زما اولاد برابر سي مات زما اولاد ماته صالح سي او دا واوري کوم کسان چې په اولاد باندې حرام خوړلي کوم کسان چې په اولاد باندې د رشوت پیسې خوړلي کوم کسان چې په اولاد باندې د درواغو پیسې ګټلي او بیا په خوړلي کوم کسان چې په اولاد باندې د دوکې پیسې خوړلي د دې کسان اولاد بیا د خپل پلار ته اعتبار نسي کولی کوي نه د دغه پلار پر مخ به وګرځي دا پلار ته ته انتظار سماز چې لږ ته مجبوره کېږي وخت در باندې تېرېږي ظریفه کېږي د دې لاس ته محتاجه کېږي بیا به ته وګوره بیا به هلته ته په ځان پوه سوې چې ما څه کول د حلال مال د حلال دنیا یو برکت دا دی چې اولاد د سړي په خپل کنټرول کې راځي برکت پکښې وي خوشحالي په هغه کور کې وي نحوست یې بیخي زیات دی د حرام مال نحوست یو دا دی چې په حرام مال کې الله پاک جل جلاله سکون نه دی ایښی دوم دا څوک چې حرام ګټي یا حرامه معامله کوي که په درواغو کوي که په رښتیا نه بلکې په دوکه باندې کوي یا په خیانت باندې ډېري یا په سود ډېري یا په رشوت ډېري یا په خمار باندې ډېري دا کسان ته الله پاک جل جلاله د دې څخه د عبادت ذوق پورته کوي د عبادت ذوق بیا نه وي د دې سره او بل دا د دې کسان دعا الله نه قبلوي حدیث کې دا هم راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې خپل نس ته یوه لقمه یوه ګوله د حرامو شوه کړله د ده 40 ورځې عبادت به نه قبلېږي د عبادت خوند الله پاک جل جلاله د حرام مال ګټلو والا څخه اخلي او انسان چې کله حلال ګټي په دې کور کې یو قسم نور وي یو برکت وي د اخلاقو دپاره د اخلاق حسنو دپاره یو رغبت وي د مسلمانانو د سره مینه زیاتېږي او کوم کس حرام خور سي د دې په کور کې نور ولاړ سي برکتونه ولاړ سي دی د انسانانو په ذهن کې یو رذیل یو نفرت والا انسان پیدا سي او بیا مسلمان د ده څه ډېر بد وړي انسان باید دنیا مقصد نه وګرځي دنیا تېره ده ستا څخه تا ته ستا د پلار څه در پاته ستا پلار ته ستا د نیکه څه ور پاته ستا د بیا ستا اولاد ته ور پاته لیکن نکبخته هغه دی چې د ځان لپاره حلال جر کړه د حرام څخه ځان وساتي